چې کلم سړی ستړی شو او یا پیغام راغی نو په دې کې د اصیل او د کم اصل پته لګي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په مخ کې یو کس صفت وګړي پلانر ډېر ښه سړی هغوی سفر دې سره کړی وی نه، ګاونډي دی نه، مالي معامله راغلی نه، نو بیا د صفت کې په دې دریو کې د سړي پته لګي. په سفر کې د سړي پته لګي، سفر کې سړی ستړی شي او چې ستړی شي سړی که نه چې د یاده کې ګوره ښه چې کلم سړی ستړی شو او یا پیغام راغی نو په دې کې د اصیل او د کم اصل پته لګي. ځکه چې په خوشحالۍ کې هر یو خوشحالی خو به هر یو خاندي خوله به یې چینګه نیولي تا ته او ډېر ښه سړی دی، خو چې په ده سخت راشي که نه او دی ښه سړی نو دا بیا دی ښه سړی. او چې ګاونډي دي هغه سره په مخه په خوا کې دی د ده پته ولګي دا څنګه سړی. او چې سره مالي معاملاتو کې راشي نو دلته بیا د سړي پته لګي چې دا څنګه سړی دی.